عبدالکریم جان دلته لاندې مسیج کې کوم چا وایي زه مسلمان کېږم یو خورکۍ ده خو یې راپورته به کنو یو چې حقیقت وای درواغ وای څوک دی او څوک نه دی. یو کس ماته شخصي کې میسج کړی و. دا څوک دی ده؟ السلام علیکم کاری صاحب. وعلیکم السلام. څنګه چاله ښی؟ تاسو څوک یاست؟ زه د کورمي یم اصل کې که نه دلیزه یم. ښه 12 امامه شیعه یې؟ وو ښه نو څه سوال لري، اعتراض لري، پوښتنې لري، څه ویل غواړي؟ داسې چالې که نه د کوم چې نوسې توري راسي که نه ما چې کوم دی تاسو زه هر یو لایف ګورم پوه شوې نو زما زړه غواړي که نه چې ټول توریان دي داسې شي زه خپله هم یم زه غواړم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي جوړه شم. الله اکبر الله اکبر. د تا دې په الله قسم وي چې ته په دې خپله خبره کې صادقه یې؟ زما د الله باندې قسم چې کوم زه پیدا یم تاسو د ټوله دنیا باقي پیدا کړیا. الله اکبر. چې ته رښتیا وایې؟ زه رښتیا یم. الله اکبر الله اکبر. غواړي چې د اهل بیت او د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي دین ته راسي؟ بالکل بالکل. زه ټول هڅه مې واورېدلو هڅه مې وکتلو لکه اصلي دنیا اندو دی پوه شوې. الله اکبر. وایه را سره خورجاني وایه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله اکبر. مبارک. ډیر ډیر دی خورجاني درته مبارک وي. ډیر ډیر دی درته مبارک وي. بس مودي ګوریا دا څو خبرې را سره تکرار کړیا. زه بیزار یم له داسې عقیدې نه زه بیزار یم له داسې عقیدې نه چې هغه قرآن ته تحریف سوی کتاب وایي. هغه قرآن ته تحریف سوی چینج سوی کتاب وایي. هغه قرآن ته سوی تحریف سوی کتاب وایي. سوی کتاب وایي. زه له داسې عقیدې بیزاره یم زه له داسې عقیدې بیزاره یم چې د اهل بیتو د صحابهو امهات المؤمنین ته واپس وای امهات المؤمنین تسپکاوی کوي. ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علي حيدر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. مبارک دي سخور جاني ډیر دې مبارک وي. زه دا یو لحظه تکبیرات چالو کړم. شیخ لګي د دلیل پوښتنه کزینه وکړي په لطفا. الله اکبر. خورجاني څه شي سبب سودی تاسو د هدایت لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي دین د اهل بیت او حقیقي دین او عقیده تراغله څه شي درته سبب سودی دی؟
مو ته دا سبق شوي دي لکه که نه زه ټوله خبرې مو اورېدلې دي ټولو نه خبره شولم لکه اصلي دنیا چې کومه ده که نه موږ د فرهندو ده پوه شي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیون شو د الله په لارې باندې لوړ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارې باندې لوړ شو پوه شوې او دا چې کوم دی دا ټول کفر د کفر پوه شي دا شکر چې کفر نه خلو شو الله اکبر الله اکبر الله دې تاسو د فاطمه رضی الله عنها الله دې د فاطمه بچي جوړ کړه الله دې د عائشه بچي جوړ کړه الله جل وعلا دې هدایت در نصیب کی خورجانی پروفایل ټول شیان دې د سکړه سي الله دې الله جل وعلا رسول صلی الله علیه وسلم دې الله جل وعلا دې رسول صلی الله علیه وسلم اهل بیت امهات المؤمنین فاطمه الزهرا ټول در ناراضي او خوشاله سي یوغو په قدم دی الله جل وعلا روانه ک الله جل وعلا دی خپل بچو دی خپل کور دی خپل کورنۍ دی پاره دی الله یو دعوتګر جوړ کړه ډیر زیات درته مبارک وي ډیر زیات درته مبارک ان شاء الله وسی الله دې موسی د څور شیغون دی زین ته شیغون خو سکای د اندون څو سورې انګریزون کو پر نه الله دې ټول دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان ته راوړل کی زه خدا دا وکاوم او بل خبره ده د کنه لکه مو دین ویلو چې کوم دی د علی رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی کنه د سنیون یا منی شیغون یا منی کنه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دا شیغون نه منی سنیون منی لکه دا سوجه او دا د دې چې کوم دی خدوس وم مرګره وو د دې یور وو کنه نو ځکه زه دا یم چې دا ویل شیغون د سکیا چې دا منی دا نه منی الله اکبر الله اکبر الله مملسه خدای مملسه ان شاء الله کې د کومې پښتنې وي یا د کوم شرعي پښتنې کولې موږ د زنانو ګروپونه هم لرو د موږ ان شاء الله پاس دغه عمر جان د عبدالکریم دوی کولی شي ان شاء الله که کومه پښتنه مهرباني تاسو خپل مایک خلاص کړئ پوښتنه مو کوله تاسو مایک خلاص کړئ تاسو څه ویل مهرباني قاری صاحب زه چې کوم یم کنه امام بخاری چې کوم دی هغه قسم هغه ګورم پړای کوم کنه لکه هغه ډیره پته لاګیا ډیره پته لاګي کچو دا کوم شیغون چې غوړي امام بخاری ته ویر شي هغه دی ګوریا هغه ته بټوله پته ولګيږي د دین اسلام خورجانی ته تفسیر ابن کثیر اسانم ده دا ګوره مناقب د امام علی د اهل بیت او بخاری او مسلم نور کتابونه دي تفاسیر د قران ترجمه د قران دې ته رجوع وکړه ان شاء الله الله جل وعلا به دی ودعوتګر مؤمنه جوړ کړي ورزه الله دې ملسه ان شاء الله سي اره پښتنه دی و موږ تاسو په خدمت کې ان شاء الله مو د شي کنه بالکل ته مو د سي لکه مشر ورور پوي شوي ته عمر کې مو ورور یاشته مشر ورور دی کنه واده ورور مې دا تم زمو د شي دین په دنیا مې ورور شوي او زه په دې ډیره خوشاله یم چې ټول شیګونه ته خوښ کم نو سوره کوپر والا ایمان و چې کپیرون دي زټول ته د خوښ کم کې مو په خبره پیږي په ځپون پیږي زم چې ټول دی رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی جوړ شي نو ادبی دنیا به وګټي هغه دنیا به مو وګټي دا دنیا به مو وګټي دا خورجانی دا یو خبره کنه ته په دې ټولو خبرو کې د تا دی په الله قسم وي کنه صادقه یې څنګه پوه نه شوم د تا دی په الله قسم وي چې ته په دې خبرو کې صادقه یې مو دی الله باندې بیا قسم الله دې مو اوس باندې زکه تبو برباد کی کنه مو ته بیا الله رسو کی گزت ته درويخ کام پوه شو الله تعالی دا پښتنه میولې درنه وکړه خورجانی دا پښتنه میولې درنه وکړه د تاسو اغاګان دروغ وای قاری صاحب خپل بل بعض خلکو ته وای سراسه شایزان نه جوړ ک بیا سونی سه کلمه وایا وای دا دوکه ور کوي خلکو ته نه دا قسم می په دې خاطر درته وکړل زه الله دې ملسه الله دې ډیر درته مبارک کړي الله مو وساته الله مو حفاظت وکړه رب العالمین جل وعلا مو ورځ د قیامت لعائشه رضی الله عنها سره لفاطمه الزهرا رضی الله عنها سره مو الله جل وعلا کوي کنه اوس پرې مونږ څه نو شوی دا مو د الله مو کې مو الله نټیر مو پیغوړ لګنه زین چې سوره وګړه هغه بکاموي خدای مو قرسي محترم په بخنه سره د خورکی توي چې نمبرم چاته ورنکي او یو نوم هم درته انتخاب کو
عبدالکریم جان شیعبای په نامه باندې او بل ورور د هغه غواړي څه کلمه ووایي هغه کوي خیال مې ده انشاءالله راپورته کوو یې. ټول مؤمنان محترم دا یو خبرو تکرار کړي چې پرسنل کې چا سره رابطه ونه کړي. ادا کړي الله ته ټول چې څوک قدرت لري او کولای شي سجده دي شکر وکړي الله دې پر ټول سجده دي شکر وکړي ټول دې الله دې رضا دې پر سجده دي شکر وکړي چې څوک وسو طاقت لري او کولای شي دې خور ته وایي چې ورځي تاسو یو نوم ځانته څه شي نوم مو د تاسو خور دې نوم مو څه شي ده بل سنم نه ما دې پوه شوې دغه نامه دې ښه ده الله دې درته مبارک کړي الله دې تا دې نامو دې پاره مبارک کړي نوم دې الله دې تا دې پاره مبارک کړي نو په شخصي کې له چا سره تماس منیسي چې چا پوښتنه درنه کوله چا هېڅ شی مه ورکوئ ما چاته جواب ورکوئ اکاونټ مو ښه دی الله جل وعلا د دین د قرآن څه شي په قبر کې درته برابرېدل په هغه باندې دغه وکړي ورځي الله مو مل الله مو حافظ خدای مو مل خدا حافظ الله مو حافظ الله مو حافظ دا د نن شپې برکت